آیا داسې ځای ته تللی چې له هغه ځایه بیرته تلل مو زړه نه غواړي؟ ملګرو، په دنیا کې ډېر داسې ځایونه شته چې هلته تګ موږ ټول غواړو. نو د نن په دې ویډیو کې به تاسو ته د دنیا 5 داسې ځایونه در وښیم چې هلته تګ به مو په زړه ارمان پاتې سي، او د دې ځایونو په باره کې به مو تر اوسه نه یې اورېدلي. ایکوازو فالز. په نړۍ کې به تاسو ډېر ابشارونه لیدلي وي، لیکن د ایکوازو ابشار له هغو ټولو نه مختلف ده. کله چې خلک دا ابشار ویني ډېر حیرانېږي. دا ابشار د ارجنټاین او برازیل سرحد هم ده، او دې ته د دنیا ډېر عجیبه سرحد ویل د حیرانتیا خبره نه ده. ملګرو، د دې ابشار لوړوالی 2 متره ده، او دلته 10 یا 15 ابشارونه نه بلکې 215 ابشارونه دي. او دلته داسې ځای هم جوړ شوی چې له هغه ځای نه د ابشارو نظاره تاسو کتلی شئ. سیټي آف آیس. ملګرو، آیا د تاسو خوښیږي چې په یخ او واورین ځایونو کې وګرځئ؟ که هو، نو داسې ځای شته چې هلته د واورې څخه یخې مجسمې او یخې قلعې جوړې شوي وي. دا نړیوال د واورې او یخ جشنواره هر کال د ژمي په موسم کې په چین کې ترسره کیږي، چې د واورې څخه هر شی جوړیږي، او دې ښار ته د واورې ښار وایي. دا جشن دومره ښایسته وي چې حیرانه ورته پاتې کیږئ. نورتن لایټس، چې د اورورا بوریالیس په نوم هم پیژندل کیږي، چې دا یوه طبیعي رڼا ده. دا رڼا د فنلنډ سره سره په نورو شمالي مملکتو کې هم ښکاري. خلک د دې د لیدو لپاره ورځي، او اکثره خلک دې رڼاګانو ته د روحاني یا جادويي پدیدې په توګه ګوري. د دې د لیدلو غوره وخت د ژمي میاشتې دي، کله چې شپې اوږدې وي. ملفورد ساوند. ملفورد ساوند په نیوزیلند کې په فیرلنډ ملي پارک کې موقعیت لري، او ملګرو دا د نړۍ له ښایسته ځایونو څخه یو ځای ده. په دغه سیمه کې لوړ غرونه او شاوخوا منظرې د حیرانتیا وړ دي. او اوس راځو افغانستان ته. کله چې د نړۍ د ښایسته ځایونو ذکر کیږي او په هغه کې د افغانستان نوم ذکر نه وي، دا خو بیخي ناممکنه ده. بند امیر، افغانستان. د افغانستان په مرکز کې د هندوکش د غرونو واورې چې کله ویلې کیږي، نو د کلکو تیږو په توږلو اوبو ته لاره وباسي. د میلیونونو کلونو په اوږدو کې د اوبو مالګې چې کلسیم کاربونیټ نومیږي د اوبو چاپیره دیوالونه جوړ کړي دي. اوس هغو دیوالونو په منځ کې اوبه په 5 لویو کاسو کې راټولې دي چې بند امیر نومیږي. د رڼو نیله اوبو دا 15 جهیلونه د سمندر نه 3000 متره لوړ دي، او افغانستان ته تلونکی هر بهرنی غواړي چې یو وارې وګوري. د بامیانو د ښار نه 15 کیلومتره شمال لویدیځ کې بند امیر د یکاولنګ په ولسوالۍ کې د طبیعي ښکلا او د جوړښت یوه بېسارې بیلګه ده. ځایي خلکو دې ډنډونو ته نومونه ورکړي دي، او د هر یو سره یوه کیسه هم تړلې ده. د امیر نوم د اسلام د 4م خلیفه حضرت علي رضی الله تعالی عنه او د میړانې او سخاوت یوه نښه ده. د دې ډنډونو اوبه ټول کال یخې وي، او ښایي ډېر منرالونه ولري چې یوه چینه د شفا نوم هم لري، او خلک یې اوبه د ځینو ناروغیو درمل ګڼي. ورسره یو زیارت هم جوړ دی چې حضرت علي رضی الله عنه ته منسوب دی. د بند امیر لوی جهیل ذوالفقار نومیږي چې 4 میله کې خپور دی او 2900 متره ژور دی. د دې سره جوخت او لږ ورښکته تر ټولو وړوکی بند پنیر 115 متره اوږد دی. د هغې نه ښکته بند هیبت 2 میله اوږد او 500 متره پلن دی. د بند هیبت نه چې کومې اوبه 30 متره ښکته راتویږي، د هغې نه یو بل جهیل جوړ شوی دی چې بند قمبر نومیږي. 5م جهیل بیا نور هم ښکته او د دایرې په شکل کې 0.5 کیلومتره ځمکه نیولې ده. دا بند غلامان نومیږي. د دې جهیلونو په منځ کې لږې اوبه ډنډ شوي دي، او پکې ځنګلي پودینه راشنه شوې ده. دا بند پودینه نومیږي، او په تېرو 20 کالو کې دا نوم خلکو ورکړی دی. خو په اصل کې بند امیر هم هغه د 5 کاسو نوم دی. ملګرو، تاسو په افغانستان او په نړۍ کې کومو ښایسته او تاریخي ځایونو ته تللي یئ او یا غواړئ چې ولاړ شئ؟ موږ ته یې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. او که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ، او چینل در سره سبسکرایب کړئ، او د زنګ تڼۍ کېکاږئ.